پښتنو څنګه ولې پاکستان ورخطا کړ؟ پی ټی ایم ادعا کوي چې د افغان کډوالو د ستنولو ضد لاریون یې کوټې ته نه پرېښودل کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم لسګونه غړو چې له تیرو 3 ورځو راهیسې په چمن کې د احتجاجي پرلط د ملاتړ په مقصد له چمن ښار څخه د کوټې په لور پلی لاریون پیل کړی و، په کچلاغ سیمه کې پولیسو درولی دی. پاکستاني مقاوماتو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له امریکا غږ سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملک مجید کاکړ چې دوی دا وخت په کچلاغ سیمه کې دي وویل چې پولیس یې د کوټې پر لور تلو ته نه پرېږدي. دا وخت له چمن څخه هم د لغړي اتحاد ګڼ شمېر کسان زموږ له پرلط سره د یوځای کېدو لپاره را رسېدلي دي. موږ اوس دلته خپلو کې د راتلونکو تګلارو جوړولو لپاره غونډه کوو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې 4 سیاسي ډلو عوامي نیشنل ګوند پښتونخوا میب خوشحال خان کاکړ ډله، پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوري غورځنګ د چمن پرلط په ملاتړ چې پر ډیورنډ کرښه د ځایي سوداګرو لپاره د پاکستاني پاسپورت درلودو شرط نه مني او له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو خلاف یو پراخ سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. امریکا غږ د پی ټی ایم له مرکزي غړي ملک مجید څخه وپوښتل چې تاسې له خپلو اتحادیانو سره یو ځای ولې لاریون نه کوو؟ هغه یې په ځواب کې وویل دا لاریون یوازې د چمن پی ټی ایم ملګرو اعلان کړی و. دا لاریون له تیرو 3 ورځو راهیسې را روان و، خو کچلاغ ته چې راورسېدلو نو پولیسو ځواکونو سخت مقاومت وکړ. اوس زموږ ډیر ملګري را رسېدلي دي. دا وړاندیز هم دی چې د پښتنو پر نورو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې له موږ سره یو ځای شي.